له لښکرګاه تر سنګینه یو بل له خاطرو خنداګانو ډک تفریحي سفر. د اونۍ په پای کې ټولو همکارانو په دې پرېکړه کړې وه چې د دې اونۍ په پای کې به د ډاکټر صاحب محمد قاسم فیضي زموږ پراجیکټ منیجر په کوربهتوب سنګین او د کجکي میله به کوو. څنګه چل دی سالارزه؟ زه اول سنګین ته خیره څخه مزیداره شپه کوو او بیا ځو کجکي ته ټوله ورځ به هلته تېره کړو بیا به راځو نو دا چاره سلام د تب کې څه وی؟ والا بس یو 2 ساعته قرار دي داس لازم چې وس به د درې کړه چې کینسل شو خو بیا صحیح شو. ډېر انتظار دی که نه؟ السلام علیکم. زو یاره چېرته ځو؟ هو کجکي ته. د پنجشنبې په مازدیګر مو ځانونه چمتو کړل او له اوږده انتظار وروسته د ځینې همکارانو او ملګرو په نشتون کې مو د سنګین پر لوري حرکت وکړ. د مازدیګر ژړی لمره په روغ وایه د رنځورو دغه ښکلې مازدیګري دغه ټپه ذهن ته راوستله. د لښکرګاه له ښکلي ښار څخه په وتو کې مو موسیقي هم اورېدل او کیسې مو هم کولې. سفر اوږد دی، دلته مو نو د موټر ټانکۍ هم ډکه کړه. دا به دې ته زه پات کړم. هغه د پارسي ژبې په اصطلاح بدور از دغدغه‌های رسمیات خوب خندیدیم. په کیسو خنداګانو کې مو د لښکرګاه له ښار سره خدای پاماني وکړه او د سنګین پر لوري رهي وو. په کیسو او خنداګانو بالاخره د سنګین ولسوالۍ ته راورسېدو. سنګین ته ښه راغلاست. سنګین ته په رسېدو د ډاکټر صاحب محمد قاسم فیضي زموږ مشر ملګری او پراجیکټ منیجر دوی پلرني ټاټوبي او د هغوی کلي ته ولاړو تر څو له هغه ځایه ځینې د اړتیا وړ وسایل راواخلو. بیا د سنګین د رود غاړې ته ولاړ شو. هلته د ماخوستنۍ منظرې څخه د خوند اخیستو تر څنګ د کجکي د سیند وطني ماهیان هم نوشجان کو. د سنګین له بازاره مو ورسره ښې ښایسته وطني مستې او ګرمې ډوډۍ واخیستې تر څو یې له ماهیانو سره وخورو. د سنګین ولسوالۍ د بازار تر څنګ د کجکي بهیدونکي رود دغه وطني ماهیان. دلته د وطني ماهیانو پخلنځي او پلورونکي هم شته دی چې همدلته له همدې رود نیول شوي ماهیان ښکلي پخوي او بیا یې د همدې رود پر غاړه په میلمنو نوشجان کوي. دا چې دا د پرچې نورې پرچې دا به تیاره ده دا تر غوښه کار کوي. او هلته سیند دی هغه ځای کې اوس کینوي نه دا ځای چې صفا کوي خلک مخکې شمال ته کښېني. ته اوس څه ویل غواړې؟ زه یم اوس هغه ځای چې صفا کوي هماغه ځای کې کښېنم. صحیح ده. چا ونیسم کاروانم اول په ځلانده ټول پکې راوله. د سیند غاړه خانه تب کې څه وی؟ څوک چې نه راغلی هغه ته څه ویل هغه څه وینا لري؟ هغه چې نه راغلی هغه جرمه دی اوسنی کې مې هډوکی بد شو. سرارزه تب کې څه وی؟ سیند په غاړه ناست ښه ښایسته خوند کوي مایان دي او مونږ کوي وایي. رئیس صاحب دا څوک چې غیر حاضر دي دی سره باید څه وشي؟ هغه جریمه دي ډاکټر صاحب یونس دی ډاکټر صاحب همایون دی تر ټولو ډاکټر هغه ډېر جریمه دي د هغو ټولو جریمه باید ډاکټر هغه پرېږدي. او بالکل ډاکټر هغه باید دا جریمه پرېږدي. دلته د سیند په غاړه تازه هوا، روانې اوبه او د مرغیو چڼارې
دا ماښام یې لا ښکلی کړی و. له دغه ماخوستنۍ منظرې میانو او روانو اوبو څخه بلا خوند واخیست او بیا ناوخته ولاړو حجرې ته. حجره کې یوه ډله ځوانان په لړو اخته وو او موږ یې سیل ته دلته سالارزي ته په دغه خاورونو کوڅه کې اوبو جلا خوند و. ځکه خو یې ما ته وویل ته په دغه خاورونو کې زه اوبه وڅښې زه به درنه ویډیو وکړم. موږ د اوبو نه وروسته چای هم وڅښه. لا دغه ډله ځوانان په لډو اخته وو او له لډو یې خورا خوند اخیست. موږ د دوی نندارې څخه وروسته د شپې ناوخته د ایسیب قدرت دوی حجرې ته لاړو تر څو هلته ارامه خوب وکړو. سهار بیا د کجکي بند ته ولاړ شو. سهار له چای څخه وروسته بیا د کجکي پر لوري روان شو. هو هیره دې نه وي د سهار په ناشته کې مو همدلته د حاجي صاحب په دیره کې په وطني غوړیو کې د وطني چرګو هګۍ وخوړې چې بیخي ډېرې خوندورې وې. دا دې ځای پورې دغه دی ډاکټر صاحب سنګین ولسوالي یا تر ګرماوه ده. د سنګین او کجکي ترمنځ دغه غځېدلې لار په اوږدو کې یوې طرف ته للمه او بلې طرف ته ابي ده. د للمې خوا یې پراخه اوږدې هدیرې پرتې دي او ابي خوا یې پراخه زراعتي مځکې. دا د پښتو ژبې لومړني ژباړن هاشم سرواني کلا ده. هاشم سرواني چې د پښتو ژبې لومړنی ژباړن او وتلی شاعر دی په دې سیمه پورې اړه لري. دا سیمه د سنګین ولسوالۍ اړوند ده. دلته د دې کلا او د نورو کلاګانو یوازې کنډوالې پاتې دي چې دا د اوږدې جګړې ښکارندوی دي په دې سیمه کې. دغه پراخه هدیرې او دغه ورانې کنډوالې د دې ښکارندوی دي چې په دې سیمه پراخې او اوږدې جګړې شوي دي. جګړو دلته خپل اثار لا تر اوسه پرېښي دي. دې سیمه کې یوه کیسه ډېره مشهوره ده. وایي دې سیمې ته کوم بزرګ راغلی و هغه چې دا حالت لیدلی و د سړک یوې غاړې ته پراخه هدیرې او بلې غاړې ته پراخه زراعتي مځکې او کورونه. نو ورته ویلي یې وو تاسې خو ډېر ښه ویش سره کړی دی. مړو او ژوندیو د سړک پاس غاړه مو مړو ته ورکړې او کوزه غاړه مو ژوندیو ته. آفرین مو شه په دې ویش. ګرماو چیني نوم به تاسې اورېدلی وي چې په ټوله کې په جنوب حوزه کې ډېر شهرت لري او له لرې لرې سیمو ورته خلک راځي. دا چینه هم د دې لارې په اوږدو کې پرته ده د کجکي او سنګین ترمنځ. د لارې ښکلاوې بیخي زیاتې دي ځکه یوې خوا پراخه غر او صحراوي او بلې خوا پراخه زراعتي مځکې. بله خبره د هغو خلکو چې غواړي د کجکي بند ته د چکر لپاره ولاړ شي د هغوی د اطمینان لپاره باید وایم چې د دغه لاره د منظرو تر څنګ دا سړک د لښکرګانې ولې تر کجکي بنده قیره دی او پر لاره خورا خوندورې منظرې لري. نو تاسې هم کولی شئ چې څنګه چل دی ولاړ شئ. دا صافي دې راواغېستلم ها شارټکټو کې ورک نه شي. ستړی خو نه یې سهار دې څه وخوړه؟ شوملې نه وطني غوړو کې چرګې هګۍ ها اوس د ځینې شاخ کاري ولې چې غوړو تاثیر کړی دی. ته څه وینا نه لري؟ نه بس ښایسته کجکي ته به سره رسېدو شنه مرچو ډوډۍ وه او ناجي اخیسته د دې غرونو به وراخوا کجکي د کجکي برېښنا بند لمنې ته په رارسېدو تاسې یو ډول د ارام احساس کوئ ځکه دلته دغه تازه هوا، روانې اوبه او ښکلې منظرې
روح ته آرام ورکوي او ژوند ښکلی کوي. کوترو ژالې کلي دي. دلته خو څه کاروان دغه د ترکانو ترکانو اوسېږي ښه. کورونه اوس هم وو. د ترکانو شي. کورونه وو، ځایونه وو. اوس خو به نه وي، اوس خو به تللي اوس نه. لږ شته، اوس هم شته. یعنې اوس هم د واویا کنسټرکشن کمپنۍ کار کوي. چی حاله جیبه؟ ای، صاحب تا څه چی دې ویل؟ ما ویله مال زموږ ډون مخکې چا به درولی بیا بیرته به یې تاو کړی، موږ پسې شاته راځه چې څوک دې ونه دروي. د بند سر ته په رارسېدو رښتیا هم دغه منظرې زه بیخي حیران کړم. تکې شنې اوبه او پراخه ساحه. د کجکي برېښنا بند له دغې کاسې څخه اوبه د دغه غرونو په منځ کې داسې ښکته بهیږي او هلته بیا چې تاسې په انځور کې وینئ هلته دغه اوبه راوځي. ممکن د واویا په لیدو تاسې هم حیران شوي یاست چې دا واویا څه معنی. واویا هغه ساختماني او یا کنسټرکشن شرکت او کمپنۍ ده چې د دې بند د جوړولو چارې پر غاړه لري. دلته مو ښه ډېر انځورونه واخیستل او ښه ډېر مو هم وخندل. دا منظره رښتیا هم ښکلې او خوندوره وه. دا مریض دی دا سلام صاحب دا خلک وایي دا سړی مریض دی. ستا مریضي څه ده؟ کاروان د دې واویا به څه مطلب یا دا چې د واویا کنسټرکشن کمپنۍ ده، دا د شرکت یا کمپنۍ نوم دی. دلته د بند په سر له انځورونو اخیستو څخه وروسته د بند اصلي برخې یا د کجکي برېښنا بند میلمستون طرف ته ولاړو چې دلته بیا نو د برېښنا بند اصلي برخه یا هغه کاسه تاسې وینئ چې څومره پراخه پرته ده او څومره خوندورې اوبه دي. اوبه اوس یو څه کمې شوي دي. کله چې د آوخېزۍ وخت وي بیا نو دا اوبه دلته دې سړک ته نږدې دې ساحې ته لګېږي. دا د کجکي د برېښنا بند د کاسې اصلي برخه ده. دلته د دې تر څنګ چې ټوله د برېښنا بند کاسه ډېره پراخه ښکاري، تر څنګ یې دلته خوندور میلمستون، اشپزخانه، تشناب او داسې یو سیوری جوړ شوی دی تر څو میلمانه له دغه منظرې خوند واخلي. د دې سیمې ښکلاوې په الفاظو کې نه بیانېدونکې دي، نو ځکه خو تاسې ته وایم چې یو وارې دلته راشئ او د دې سیمې ښکلاوې په خپله له نږدې ووینئ، بیا به تاسې هم ورته حیران یاست. ځکه خو زه تل وایم چې وطن ښکلی دی خو یوازې تګ ورته غواړي دغه منظرو ته. دا منظرې او دغه ښکلاوې په دې ارزي چې سړی دغه ستړیا ورته وګالي او له لرې لرې سیمو دلته راشي. تاسې وینئ دغه خلک ټول دلته منظرې لپاره راغلي دي او د بند له ښکلاو، شنو اوبو او له دغه شنې ساحې خوند اخلي. لکه څنګه چې هغه شاعر وایي هر څه چې دی موږ ته وطن ښکلی دی، کب ته دي خوږې د سمندر اوبه. خو یوه خبره بله مې هېره نه شي، هغه دا که تاسې دلته راځئ نو حتما به په پسرلي کې راشئ، ځکه د دې سیمې ښکلا په پسرلي کې څو چنده زیاتېږي او دغه غرونه هم خپل شینوالی ښکاره کوي. نو لاندې شنې اوبه، پاس شنه ساحه او دغه ښکلې سیمه. خو په دغسې منظرو میلو کې انځورګر بیچاره غرق وي، ځکه نه په هېڅ ویډیو کې ښکاري او نه په هېڅ انځور کې. همدا و چې بیا هم یارانو هیله وکړه چې زه ترې ویډیو وکړم او هغه هم د کجکي د برېښنا بند له پاسه. کتل ډېر اسانه ده شو. تا خو بیا غوټې ستړی کړې په دې څه کې ته له دې ښکلاو او منظرو څخه د خوند اخیستو وروسته مو بېرته د سنګین پر لوري حرکت وکړ. دا هماغه اوبه دي چې د کجکي له برېښنا بند نه راتویږي او همداسې د کجکي سیند دی. دلته د دې غره نه ورهاخوا د کجکي بند دی. دا هغه پل دی چې ډېر پخوا له لرګو جوړ شوی. دا پخوا له لرګو جوړ شوی دی، هغه چې د اوسنی پل دی. دا ظاهر شاه بابا جوړ کړی. ظاهر شاه بابا جوړ کړی که نه؟ دا ډاکټر هغه سخته دی وپایي کیسه کړې ډاکټر هغه زړه له مات کړی دی. دا ګرمه او چینه ده که نه؟ ګرمه او ډېر دم شو
دا څه کمال لري سالارزه رسیب دا څه کمال لري دا د اډو درد ته ډېره اډو درد چې څوک مریض یې او غړي دې کې تیره ولامبي. ته وایه څه کمال لري دا اوبه چې ته اوس ووایه. سوت کې دغه دردونه یې وینه یې ښایسته وي یا مرغوړو هر مرض دوا ده ها دا چینه یا دار بدن مرض ده. خارش لري هغه چې پکې ولامبي خارش هم ختمېږي وایي. ټوله خلک راځي د ډېر ځایو څخه دي خلک راځي د نور ولایتونو هم خلک راځي لیر کوس کړه اول موږ خپله د مرجع څخه راغلي مارجې نه راغلي مرجع راغلي دا کسانه مرجې کم ځای نه ندالیس نادالي څخه ځلان د ځلا سره وړي نادالي خو ځان له ولسوالۍ د مرجې ځان له ولسوالۍ. ولسوالۍ د مرجع کې کورو ما د بدلاو په یو نشو دا هلمند اړوند د سنگین ولسوالۍ دا که د کې مربوطه ده که د سنگین مربوط ګرمه او چینه چې ډېره مشهوره ده دا ډېر ګټې دی دا پکې اوس ولامبل او لامبل سهار مونږ راغلو زنانه به راغلې زنانه انتظار یې اوس موږ ته ماشتي دلته په دې سیمه کې دغه تیپه ډېره مشهوره ده ځکه لاندې پکې تونلونه وهل شوي دي خونې پکې جوړې شوي دي د ناستې لپاره په دې تیپه کې په دغه لاندې خونو کې به د عمارت مشرانو ناستې کولې دې تیپې تر څنګ زموږ د یو ملګري د انارو باغ چې موږ هم د منظرې او د انارو د خوراک لپاره دغه باغ ته ورستانه شو باغچې ته ځې ها د انارو باغچه ده انار یله که دلته خو توتو هم را پیدا شو دا دې خیر توتو پکې را ووته واه 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 انار دي که نه نه دا مڼې دي کومې خوا ته سمیږي دې خوا ته که دې خوا ته اکثر د انار سره اکثر تا څونه ډېرو خوړه په دې لګه. ها نه سخت کښت نه دی ورکړی د ده به غاښونه سمي ما واقع یو راغلی اوس ختمېږي نه ګبه مه کوه والله دلته د انارو له میلې وروسته بېرته زموږ د دروند ملګري او پراجکټ منیجر ډاکټر صاحب محمد قاسم فیضي پلرني کلي او د دوی کور ته ولاړو له غرمنۍ او د غرمې له لمانځه وروسته د حاجي صاحب قدرت دوی په طرف روان سو حاجي صاحب قدرت ویل راځئ چې زه در باندې بیا هم د انارو میله او د جوارو ډاډه وکړم حاجي قدرت زموږ د مشر ملګري ډاکټر صاحب محمد قاسم فیضي د کوچنیتوب دورې ملګری او ټولګیوال دی د دې سړي شخصیت انسانیت او کرکټر بیخي خوندور دی با شخصیت انسان درون خوی او د بنډار او مجلس سړی لوی سره لوی او له کوچني سره کوچنی بیخي د مجلس مالګه ده او بیا هم د انارو باغ دی د خوست ګلان کړي دي دغه د ناکم پاخه دي شته دی زیولا ناک دی وشکو څنګه دی ښه پوخ دی که نه حاجي په دې چیه کې دا د جوار د خطر وړو ډاډه کوو تاسې هم ډاډه بولئ که نه یا موږ یې ډاډه نه بولو ها بیا را ډاکټر هغه څه پوښتنه وکړه چې هغه یې څه شي بولي دلته مو انار وخوړه ناک مو وخوړه یو دانه مو هم ځان سره راواخیست او اجي چې دي اجي خاص په شا کړي دي دا به وړي اوس به په جواري پخوو اجي خاص راوړه اوس ایسې جوار راوړي اوس ته جوار راوړه مونږ ورته اور بل کړو دغه څوک دبلی لري که نه تا عینه کې ورته کښېږده نو د بلۍ چیش څخه لیټر شي لیټر و ماچس لیټر سالارزه څه کې جوار پسې روانې جوار وشکو غټ دی دا وګوره که نه جوار وشکو زه هلته خواږه جوار دی هغه وشکو تن وطن دا نو د سنګین دا اوس وګوره دا جواری کلک دی نه کلک نه دی ډېر نازک دی ښه شیتی ده لا د پخېدو نه دی دا سم دی هغه د بل چا دی
بل چا غمش کوه لکه چې دې ونیسي دلته بیا دا جوار دی دا د اجي د جوار دی ویش کوه جوار پاخه دی او د جوار د ډاډې وخت دی مونږ هم راغلي یو سنګین ته دغه دی بس د جوارو ډاډه به کوو اجي هم راغی اجي صاحب څنګه چل دی اوس ښه جواري ماته و ښه جواري ماته و که نه د هغه بیخي نامیان دي دا داسې خوږی چې زه ماتوم ته هم ناسې ماتول اجي شام سم جواري دې وکړه خانه ستړي خو نه سواست ښه اوس پلان دی چې ډاډه وکړو خیر سره څه وکړو ډاډه څه شي د جوارو ډاډه دا جوار چې پخی دې ته ډاډه وایي تاسو ورته څه وایي دې ته د جوار جواري پخوو ها موږ دې ته ډاډه وایو هو سبحان ورنوتی دغه د اجي د جوار نه راووته د جوارو نه خو نور شیان راوځي یا هم وایي وطن ښه خوند کوي دغه خوند وي د کلي او د کلي د ژوند اگر چې ستړیاوې لري خپلې د ستړیا ورهاخوا شین طبیعت هلته بیا روانې اوبه بنډارونه او د اجي غوندې د جوارو ډاډې ایسا مخکې خشاک هم تیار کړه اوس دغه دی جوار هم تیار کړه دا جوار به اوس وړو هلته به ډاډه کوو نو واقعا خوند کوي دا جوار والا تا خو ډېر نامي جوار ښکولي دي دا چې پاخ کې ډېر ښه راځي ډېر انتیکه راځي او والا ته صحیح دا چې پاخه شي به ډېر ښه راځي ها دا پردي دي پردي مشکو د پل نه دی غړ دا وشکو ویش کو هغه په دفتر کې پاخه کو هغه جوش کو دفتر کې هغه دفتر کې جوش کو او سلارځه بس دی همدغه وشکو زه دغه بس دی بس دغه بیا دفتر کې پاخه کو څنګه سلارځه د ټولې اونۍ ستړیا دی وته کنه نن میله باندې بس چې زه هم چې هره پنجشنبه او جمعه دغه شان دی وظوف او میلې کو والله اله سړی دماغ باران اوس سنگین کې کنه سنگین کې شه دی وکړه سنگین چکر دی چیرې چکر وه چکر خو ډېر چکرې والی او کجکي ته لاړو دغه چکر والله غټ خوند وکړو میان دی ځکه چې تازه میان و زمونږ د مخې راونیول او پاخه یې کړه ومخوړه بالکل اوس د جوارو ډاډه کې اوس د جوارو ډاډه انار خو دې ښه ډېر وخوړل رښتیا انار ناک سختې میلې دې وکړې ځلانده تب کې څه وې ما خو نشکل دا وړم هلته دفتر ته په دفتر کې چې په دې بخار کې پخوم ښایسته نعناع لنې مالګه لیمو ډبه سورا شو بالکل نوش جان دغه لاندې څه تره وله زه خو به ویډیو کوم که نه ظالمانو تاسو ولې اوس ما فازه او رښتیا هم د کلي یو اطراف بیا دومره ښایسته طبیعت وي ځلانده ته لږ یو څنډې ته شه طبیعت یې واقعا ښایسته شنه فضا او بیا دغسې روانې اوبه دا رښتیا هم دغه طبیعت او دغه ښکلا د کلي او د اطراف دا د ستایلو وي ښه اوس مهرباني ځو چې خلک منتظر موږ جوار وشکول او اوس روان یو خیر ډاډه وکړو او تاسې سره اوسئ ډاډه هم ووینئ چې خوند واخلئ حاجي صاحب لګیا دی وچ خشاک راټولوي چې راوړي اور واچوي دي دلته اور بلکې په خیر سره ډاډه وکړو حاجي صاحب څنګه څه خشاک دې پیدا کړه که نه نو حاجي صاحب ډېره هڅه وکړه خو هڅې ناکامې او اور بل نه شو او بالاخره یې اور ته خشاک واچي نه خشاک یې اور واچي اوس یې دغه د نورو خشاک یې ورته نرم راوړل نازکه خشاک چې اور واخلي څه ویم که کامیاب شي پکې د حاجي صاحب ناکامې هڅې روانې دي بیا هم د اور بلولو لپاره حاجي صاحب بیا هم هڅه کوي دا نور لرګي اور واچي د حاجي صاحب خپل ناکامې هڅې کوي او د بل چا نه مني د حاجي صاحب هڅې پرله پسې ناکامه کېږي او حاجي صاحب بیا هم هڅې کوي امید له لاسه نه ورکوي حاجي صاحب بالکل تاسو وینئ چې بیا پرله پسې ناکامې هڅې روانې دي د اور بلولو تاسو ماشوم له لاس کې اور ورکړی هغه څه بل کړي هغه خو اوس اتلس کلن شوی دی اوس ولا اخر حاجي صاحب دې ته مجبوره کېږي چې مرسته وغواړي او دغه ملګری ورسره مرسته کوي تر څو اور بل
خریبه او چې صاحب د ناکامو هڅو په پایله کې خپل ځان ته ور واچوي. په پای کې صاحب په دې توانېږي چې اور بل کړي او بالاخره جواري نو والا بل دی میده میده خو بلېږي او جواریان یې پکې نور په مږده واله که بیخي ډېرېږي نور مږده پې نور مه باندې دغه دی اوس په خیر سره حاجي صاحب دی اور بل که حاجي صاحب بل شو اوره ډېره ناکامې هڅې دې وکړې خو ده په ټلیفون به یې وکړم د حاجي صاحب قدرت او د بل ملګري د زر وارې کور ودان وي دوی زموږ لپاره جواري او هوږې پخول او موږ ورته په پولو ناست وو خوړل جواري هم دغه دی پاخه شو هغه دی نور هم اوس یو دانه ښه ښایسته دانه ما سره عیبت یاران لګیا دي جوار خوري وږي خوري وږي ډاکټر محمود یې واده ډاکټر محمود او ډاکټر قص غټ غټ نوړې دي وا دای څه ویل کاروان څه وایي دوی څه وایي په داخله کې سم سړی شي حاجي صاحب کور ودان خیر اوسي تاسو یو جهان مننه چې زمونږ له دا خبره کوربتوب هم او ډېره ډېره مننه حاجي صاحب د سنګین او کجکي دغه تفریحي سفر بلا خوندور و زموږ د یوې اونۍ ټوله ستړیا پکې ووته او پر لاره مو له منظرو او روانو اوبو هم خوند اخیسته هغه شاعر خو هسې نه وایي چې درې شیان غلطوي د سړي غم شنه ګیا روانې اوبه او مخ د صنم دلته شنه ګیا او روانې اوبه ښې پر ایمان دي دلته په سنګین کې په دې سیمه کې د غېږې نیونې سیالۍ هم روانه وه چې له مختلفو سیمو ورته خلک راغلي وو او ډېر زیات لیدونکي هم درلودل نږدې مازدیګری و چې د سنګین له ښاره په راوتو وو دلته د سنګین نوی بازار د آبادۍ او د سولې پیغام دی خو زوړ بازار یې د پخوانیو جګړو اثار ښکاره کوي د مازدیګرني دغه ژړي لمر بلا خوندوره منظره جوړه کړې وه ځکه خو یې زما ذهن ته بلا کیسې او ټپې راوستي مازدیګری دی خیرې مه کړه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شینه او د مازدیګر ژړی لمره په روغ وایه د رنځورو سلامونه مازدیګر قضا مو د سنګین ولسوالۍ سره خدای پاماني وکړه سنګین ولسوالۍ څخه مو په مخه ښه شه له سنګین مو بلا خوندورې او خوږې خاطرې له ځان سره ویوړې او د لښکرګاه پر لوري پر لاره مو کیسې وکړې ښه ډېر مو وخندل سنګین اوس هغه د جګړو سنګین نه دی بلکې د چکرو میلو او منظرو سنګین دی تاسې هر کله راشئ هلته واده موټر روان دی واده دی حاجي دی وایي قربان پر لاره به یو نیم د واده ګلپوش موټر مخې ته راغی چې زموږ همکار سبحان الله سالارزي به ویل چې نه دا د حاجي صاحب موټر دی او پر همدې خپل زړه ته ډاډ ورکاوه او په پای کې ځای لري چې زموږ له مشر ملګري او پراجیکټ منیجر مهربانه شخصیت او با کرکټر انسان ډاکټر محمد قاسم فیضي او ګران ملګري حاجي قدرت څخه نړۍ مننه وکړم دوی له کوربتوب میلمه پالنې او ستړیاو څخه رښتیا هم خوندور سفر یې برابر کړی و د دوی اوبه دي سړې او ډوډۍ دي تل ګرمه وي کور دی آباد وي چې زموږ میلمه پالنه او کوربتوب یې پر غاړه لاره او په ځانګړي ډول د ډاکټر محمد قاسم فیضي له کوربتوبه میلمه پالنې او ستړیاو د زړه له تله منندوی یو تر بیا مو په ستر رب سپارم ښې چارې